دا یو عالمي وبا ده، په ټوله نړۍ کې راغلې ده. ډېر ملکونه یې تباه کړي دي. د ایټلي مثال زموږ په مخ کې دی چې هلته اتحادیې تدابیر نه سوه. نن په ایټلي کې دا صورتحال دی چې هغه د ایټلي د حکمرانانو د ایټلي د ادارو له وسه هر څه وتلي دي. د ورځې په سینکړو په سوو انسانان مري. دغه عمل چې کوم په کوټه ښار کې دی لاکډاون، دا لاکډاون اتحادیې ته دغه دی چې په دغه ښار کې د وبا پیلاو نه سي، او دا کوم خلک چې غیر ضروري طور راوځي د لاکډاون باوجود په تړو باندې ناست دي یا هسې چکرونه وهي دقت باسي. دغو ته هم پکار دی چې باید په خپلو کورو کې محفوظه کښېني، له دغه شي څخه خپل ځان محفوظه کړي، له دا وبا څخه. نو که دغه رنګه غیر ضروري انسانان ګرځي په ښارو په روډو باندې، زما خیال حکومت به دې سټیپ ته مجبوره کړي چې کرفیو به لګوي. انسانان باید چې له خپله ځانه سره په خپله دا فیصله وکړي چې به یو عالمي وبا ده، د دغه مقابله د کول پکار دی. د هغه د مقابلې لپاره غټه خبره احتیاط ده چې له احتیاطه کار واخلي.